برېښنا په اونۍ کې امضای پروتکل دو جانبه میان افغانستان ترکمنستان، انتقال برق به سبستیشن نورالجهاد، پروژه 500 کیلوولت ترکمنستان کابل و پروژه تاپ. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د برېښنا اړوند نورالجهاد سبستیشن، خماب قرقین برېښنا لیک پروژه او ترکمنستان کابل 500 کیلوولت پروژه په اړه ګډه ناسته ترسره شوه. یک فابریکه صنعتی در کندهار از انرژی برق مستفید شد. د بغلان برېښنا خالي بسونو کې د ګمارنې په موخه له 440 ګډونوالو ازموینه واخیستل شوه. ادامه روند اصلاح و توسعه شبکه برق در مرکز و ولایت‌های کشور.